سلامونه ګران دوستانو مینهوالو بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یعنې ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولای سو د قطر هیواد کومې د کاري ویزې چې دی هغه ته ثبت نام وکړو یا څنګه کولای سو د قطر هیواد کاري ویزې ترلاسه کړو. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که ویډیو هم چېرته خوښ سي ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سره سبسکرایب کړئ. زیاتره ملګري په شخصي کې مثلا میسج کې زیاتره ملګري کمنټ کې وایي چې څنګه کولای سو د قطر هیواد ته ثبت نام وکړو یا یې لینک موږ ته راکړي چې موږ ثبت نام وکړو یا څنګه کولای سو د قطر هیواد ته کاري ویزې ترلاسه کړو. نو ملګرو د قطر هیواد چې کوم اول ځل 700 کاري ویزې ورکولې نو اوس دغه کچه پورته کړې ده او د قطر هیواد ته کاري ویزې 2000 کاري ویزو ته ختلې ده او هر څوک کولی شي د افغانستان له هر ولایت څخه دغه کاري ویزو ته ثبت نام وکړي او په دغه کاري ویزو کې قطر هیواد ته لاړ شي. نو په دغه کاري ویزو کې د قطر هیواد چې کوم وګړي چې مثلا هلته ځي کوم خلک چې هلته د قطر هیواد ته ځي څو بخشو کې کار کولی شي. د قطر هیواد چې کله چې هغه ته دغه کاري ویزې د 2000 کسانو ته ورکړي چې کله قطر هیواد ته لاړ شي نو هغه ته دغه خلک چې لاړ شي یا به د برق انجینرانې او یا به هم مثلا په دوی کې کولی شي چې مالداري هم وکړي، په دوی کولی شي موټر هم پکې وچلوي او په دوی کولی شي مثلا چې اشپزي هم وکړي او په دوی کولی شي چې په هوټل کې هم کار وکړي. نو په دغه کار خو هر څوک پوهېږي او هر څوک کولی شي نو هر کس کولی شي چې د قطر هیواد ته لاړ شي او په دغه کې کار وکړي. نو د دې لپاره چې څنګه کولی شو د قطر هیواد کوم لینک چې دی مثلا د ثبت نام بهیر چې ده چې څنګه کولی شو د قطر هیواد کې دغه کاري ویزو ته ثبت نام وکړو یا لینک د کوم څخه ترلاسه کړو. نو که چېرته تاسې راسئ قطر هیواد ته د ویزې د ثبت نام لپاره زیاتره ملګرو زیاتره په فیسبوک پاڼې کې یا مثلا هم د فیسبوک آی ډیګانو کې تاسو ته لینکونه درکړي چې راسئ په دغه لینک باندې کلیک وکړئ او دلته ثبت نام وکړئ. نو زه درته وایم چې د قطر هیواد تر اوسه دغه کومې کاري ویزې چې د امارت اسلامي لخوا تر اوسه دغه ته کوم لینک نه ده خپور شوی چې په دغه لینک باندې تاسې کولی شئ ثبت نام وکړئ. خو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته هغه ځایونه درښیم چې تاسې کولی شئ د قطر هیواد دغه ویزې ترلاسه کړئ او دا د قطر هیواد دا ویزې په یاد وساتئ چې سبا ته سه‌شنبې په ورځ دا ویزې مثلا ثبت نام شروع کیږي او تاسو څومره ژر کولی شئ دلته لاړ شئ او دغه ثبت نامونه خپل ترلاسه کړئ او خپل چانس وازمئ او قطر هیواد ته لاړ شئ. نو راځه ما تاسو ته درښیم چې څنګه په کوم زون کې په کوم دفتر کې دغه ثبت نام او دغه ویزې ترلاسه کولی شو. ملګرو دا درته وایم چې تر اوسه پرې کوم لینک نه ده خپور شوی چې رسمي لینک او تاسې کولی شئ د قطر هیواد ته پکې ثبت نام وکړئ او پکې لاړ شئ. که چېرته خپور هم شو نو زه به تاسو ته ټول ناور کې تاسو ته درکوم. تاسو به چېرته لاړ شئ تاسو به راځئ ملګرو زما ټلګرام چینل ته او دلته به تاسو د قطر هیواد کوم لینک چېرته خپور شو نو زه به تاسو دلته درکوم او تاسو کولی شئ دلته خلاص کړئ. ګوره ملګرو که چېرته تاسو راسئ زما ټلګرام چینل ته نو دلته د قطر هیواد کوم هغه خلک چې مثلا قطر هیواد ته کولی شي لاړ شي او کوم خلک چې نه شي کولی لاړ شي قطر هیواد ته ټول بشپړ معلومات شته او په کوم زون کې تاسو کولی شئ ثبت نام کړئ هغه معلومات هم شته. دلته ګوره دلته تاسو ته لیکلي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویل چې د قطر شاهي هیواد ته پلان د مسلکي برخو د افغان کارګرانو د اعزام بهیر لپاره نوملیکنه پیل کړې ده. دغه برخه عبارت دی د برېښنا انجینر، د برېښنایي موټرو مستري، شیدو لوشونکي ملګرو چې مثلا غواوې دي هغه به تاسې لوست یا به داسې نور مالداري حسابي، د رسمي مېلمستیاو سرآشپز او د اشپزي لومړی مرستیال یا هم اشپز دویم مرستیال یا د هوټل د تفریح لارښوونکی یا د خوړو او نوشابو بس چلوونکی هماغه موټرواني یا موټر چلوونکی او د هوټل تفریحي لارښوونکی او دویم بس یا هوټل ریسټورانټ د پاککاري د میز همغږي کارکوونکی. په دغه بخشو کې ملګرو تاسو کولی شئ چې کار وکړئ. دا خو زموږ افغانان انشاءالله په هر شي کې تکرار کولی شي. نو د دې لپاره به تاسو راځئ ګوره دلته تاسو راسئ په دې ځای کې ورته کلیک کړئ چې ډاکیومنټ وینئ په دې ځای کې تاسو ورته کلیک کړئ په دې ځای کې کوم زون کې تاسو کولی شئ چې ثبت نام ترلاسه کړئ دلته ټول معلومات ما پکې ورکړي دي. ګوره که چېرته تاسو دلته راسئ دلته به زه راځمه ګوره اول کې لیکلي د کابل زون د کابل ولایت اوسېدونکي کولی شي د نوم لیکنې لپاره لاندې ادرس ته مراجعه وکړي. د ازادي شرکت ادرس کابل د حضوري چمن مخامخ د قالین فروشانو د اتحادیې لومړی بلاک دریم په پوړ 15 نمبر دفتر
همداسې د میدان وردګو، همداسې د لوګر ولایت، همداسې جلال آباد ولایت، همداسې د زیاتره د کاپیسا، د پنجشیر، د هر ولایت کولی شي دغه زونونو ته لاړ شي، دغه دفترونو ته لاړ شي او د خپلې ویزې ترلاسه کړي او لاړ شي قطر هېواد ته، که چېرې د کار کولو شوق لري او که غواړي چې قطر هېواد ته لاړ شي، نو په دغه طریقې کولی شي لاړ شي. خو دا په یاد وساتئ چې دغه کاري ویزې ډېرې کمې دي، 2000 کاري ویزې دي. نو تاسو څومره زر کولی شئ سبا سه شنبه ورځ دا کاري ویزې پیل کېږي او دغه دفترونو ته مراجعه وکړئ. هر ولایت به خپل دفتر ته ځي، نو ګورګور اشتباه ونه کړئ. د کابل زون به کوم دفتر چې دلته لیکلی همغه دفتر ته ځي او د لوګر زون به کوم او د لوګر ولایت چې کوم زون همدلته کوم دفتر چې ټاکل شوی همغه دفتر ته ځي. که بل دفتر ته لاړ شئ او بل دفتر چې تاسو نه پیسې هم غواړي، خو دغه دفترونو کې کیدای شي تاسو نه پیسې هم وانخلي، نو همدغه دفترو ته لاړ شئ. بغیر له دغه دفترو څخه بل دفترو کې ثبت نام نه کېږي. ځکه که چېرې تاسو راسئ ټویټر ته او په ټویټر کې دلته وګورئ، ګورو دلته د ټویټر د امارت اسلامي د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبرتیا. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاړي چې د قطر شاهي هېواد ته په لاندې مسلکي برخو کې د افغان کارګرانو د نظام بهیر لپاره نوملیکنه پیل کړې ده. د دغه بهیر عبارت دی د برېښنا انجینر او داسې نور. نو دلته دا نوملیکنه به د هېواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د لاندې ځانګړي ادرسونو له لارې ترسره کېږي. نو دغه تاسو راتلی شئ د دغه کوم آی ډي شته په ټویټر کې یا په ایکس پاڼې کې، نو رسمي ټویټر یا ایکس پاڼې ده، نو تاسو کولی شئ د دغې څخه هم استفاده وکړئ او په دې کې هم لاړ شئ دغه دفترو ته. نو زیاتره ملګري وایي چې لینک، خو دغه لینک هم دلته خپرېږي، خو دلته ناست که چېرته لینک خپور کړو نو زه زر ته زره به ټول څخه مخکې تاسو ته به خپل ټلګرام چینل کې تاسو ته خپور کړم او تاسو ته به هم چې څنګه کولی شئ د قطر ویزو لپاره ثبت نام وکړو. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، که ویډیو مو چېرته خوښ شوي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ، او که چېرې لینک خپور شو نو زه حتما تاسو ته په خپل ټلګرام چینل کې تاسو ته خپروم او تاسو کولی شئ د دې څخه ثبت نام وکړئ. نو ملګرو په دې هیله چې د دې لپاره په دې باندې پوه شوي چې څنګه کولی شو د قطر هېواد ته ویزو لپاره ثبت نام وکړو. ګوره ملګرو چاته پیسې ورنکړئ او چاته څخه پیسې درڅخه وانخلي چې موږ درته ثبت نام کوو. کوم زونونه چې په دغه کې ټاکل شوي دي همغه زونونو ته همغه دفترو ته ورشئ. بغیر له هغه یو دفتر هم نشئ کولی چې دغه قطر ویزو لپاره ثبت نام وکړئ. نو دا و زموږ نوې ویډیو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، که ویډیو مو چېرته خوښ شوي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. که چېرې لینک یې خپور شو ملګرو نو زر ته زره به زه تاسو ته په ټلګرام چینل کې درسره خپور کړم. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. الله په امان، وخت مو خوښ.